د لوګر امنیتي مسولین وایي چې پرون ناوخته د مرکز پل علم اړوند موسی کلا سیمه کې د یوه افغان مرمۍ د چاودنې له امله 4 ماشومان وژل سوي او یو 19 کلن ځوان ټپي دی. د لوګر د امنیه قومندانۍ وایند ویلي چې ټپي ځوان د درملنې لپاره کابل ته لیږدول سوی او روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. د بلخ د صنعت او سوداګرۍ رئیس ویلي چې تیر کال د دغه ولایت کې د 309 کارخونو ته جوازونه ویشلي او فعالیت یې پیل کړی دی. نوموړي ویلي چې د دې ترڅنګ 119 کارخونو جوازونه یې نوي کړي چې له درکه 80 میلیونه افغانۍ عواید هم راټول کړي دي. دغه په خبره اوس مهال په بلخ کې څه باندې 1200 کارخونې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې د نسبتاً شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. یاد وزارت د غراز د سالنګونو په ګډون د هیواد په شمالي، لویدیځو، سویلي او مرکزی ولایتونو کې د بادونو او دوړو پیښېدو اټکل هم کړی دی. کرزي او عبدالله د ایران په ټاکنو کې د مسعود پزشکان د بری مبارکي ورکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر او په تیر حکومت کې د ملي روغې جوړې عالی شورا رئیس عبدالله په جلا پیغامونو کې د ایران خلکو او مشرتابه ته د ایران د ټاکنو د ترسراوي او دغه هیواد د نوي ولسمشر په توګه د مسعود پزشکیان د ټاکلو مبارکي ورکړې ده. ښاغلي کرزي هیله څرګنده کړې چې د ایران د نوي ولسمشر د ماموریت پر مهال د افغانستان او ایران ترمنځ دوستانه اړیکې دي له مخې لا پسې غښتلې سي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ویلي په تیر شلاوريز نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کارکردګي ډیره بریالي و او دوی یې ستاینه کوي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سږ کال په شلاوريز نړیوال جام کې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره تر نیمه پایلوبي ځان ورساوه.